څه مې راوړي خبرې او زمزم او دا واپس کوم چې صحت شي او صحت کامله ورته الله ورکړي. مور څنګه ده؟ مور لا چېرته لاړه؟ دلته ستامې سیتامې ته لاړه. دا د مور برخه ده. چا داسې دروغجنه ده که نه وایي مور دې چېرته وایي سیتامې ته تللې او مور یې هغلته کور کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 2024 کال 9 میاشت او 11 تاریخ دی. سودا هم راخیستې، چاته هم راخیستې ده. یتیمه معذوره لطیفه د خپلې د زړې مور سره اوسیږي. هغه مور راغله ستړې مه شي، ستړې مه شي. مور څنګه ده؟ مور لاړه چېرته لاړه؟ دلته ستامې سیتامې ته لاړه. دلته کښېنه، تا ته مې چای راوړي، پاپړ شي نه دلته راشه، دلته کښېنه، تا ته مې چای راوړي. خبرې څه مې راوړي خبرې او زمزم او دا واپس کوم چې صحت شي او صحت کامله ورته الله ورکړي. بسم الله که بسم الله. دا څه شی دی؟ او زمزم دی. ښه خوند یې ورکړه ورته. دا وسکه دا د مور برخه ده. چا داسې دروغجنه ده که نه وایي مور دې چېرته وایي سیتامې ته تللې او مور یې هغلته کور کې. او دا مې خورمار ته راوړي دي. ښه نه واله دا ستا او دا د مور. ښه صحیح ده. دا وایي سبي ته زر راشي سودار ته کته دا مور ته ورکړه، مور ته وایي زمزم دی. بس دې خوښوایم خوښیم کله ستړې مه شي. څنګه یې ښه یې؟ دې بیا بورس اخیسته. دا به وایي چې ما به دا ښار ته بوځي. دا مور دا سودار سره ورو کته که در سره وال دا خټکې هم والر سره مورې خټکې. یالله او دا مې څه راخیستې لطیفې خبرې؟ دا مې تا ته پاپړ راخیستي. پاپړ دی، بسکیټ دی، کیک دی. صحیح ده. یو دوه خو وکړه، لا ګمنځ راکړه، دوه وکړه. دا ما دپاره غټه سرمایه ده. د لطیفې دوه زما د مخې رڼا. دا واله دا زما شي. ښه دا زه ویسم در سره کته که مورې ځې بازار ته ځې اوس په دې ته وایه چې ما ویسي بیا بله ورځ دې وړم. ښه نن کار زیات دی. صحیح ده دستړی ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه. الحمدلله ثم الحمدلله د لطیفې کورنۍ ته راغلو. کوم حق چې موږ سره هغه ادا کړلو. بیا هم وایم زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې د خپلو یتیمو سره مرسته او کومک او په تاسو باندې هم غږ کوم راځي خپل ګاونډ کې د غریبو مسکینو فقیرو سره مرسته وکړئ او د دوی حق ادا کړئ. 2024 کال 9 میاشت 11 تاریخ. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم خاورا کې پروت یم چاره پورته نه کړم د یو ملنګ سړي تصویر یم